یو سړی دی شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننوتو. بادشاہ یو وینځه وه، هغې وینځې له د سرو زرو هار جوړ کړی او ډېره یې جوړه کړې سینګار کړې. ده خیال کړی دی چې یاره دا بادشاہ خو دا وینځه یې ډېره خوښه ده، نو څه صفت یې د هغه وینځې کړی دی چې ګوره که څېرا کړه. بادشاہ دغې په مزه کې داسې مست و چې ده ته یې هم نه کتل. شعرونه میرونه یې وویل، که دې خیال کړي دا د پخوا نه دا قصه داسې را روانه د اخبار کې چې وګورئ یو غټ سړی به وي، هغه چا بل چا سره لګیا وي، نو دې ګیرو والا ته چې وګوره دوی باسې خوله چینګه کړي ده. تاسو د اخبارونو کې روزانه ګورئ، یو افسر به وي یا صدر صاحب به وي یا ګورنر به وي که نه، هغه چا سره خبرې کوي ده ورته خوله داسې چینګه نیولي. کتلي به مې تاسو څه شرمېدلي یو مونږه. یعنې مونږه د دې قابل یو چې په دې ځمکه ژوندي وګرځو، د دې قابل یو. داسې سړی راکه شته چې هغه وایي چې یاره دا سړی که ژوندی پاتې شو نو ډېر بخي نه، چې ما تاسو نه مخکې سیلاب یوسي او تاسو راپسې یوسي، کار خلاص. مونږ وجود چې دی دی خو وګورئ دا چواړیان چې پکې ګندګي اچوي دې ته څه وایي، سړک په غاړې چې دا څیزونه جوړ کړي، ګټر دی که څه بلا ورته. دې خوا وګورئ په ایمان یې وویل چې دغه د ګندګۍ تالاوګی چې دی د چا پړه پروت یا د چا کور سره جوخت وي هغه له به ارام ورشي، چا سره چې د غلو ډیران جوخت پروت. نو مونږ خو د غلو ډیران یو د ځمکې له به څنګه ارام ورځي. مسله خو دا ده چې مسلمان سړی په لار روان وي نو دیوالونه هم ورته دوا کوي، په ځمکه چې روان وي ځمکه هم ورته دعا کوي. ملایکې چې ورسره روان وي ملایکې وایي چې یا الله ده له اوږد عمر ورکړه، خدایه دی ډېر ښه لره، خدایه دی آباد کا، خدایه دی داسې. ته په ایمان یې وایي چې مونږ په ځمکه روان وي دا ځمکه به څه وایي چې خدایه دا پلیت ما نه لرې کا، وایي به که نه. ملایکې به وایي چې خدایه یو بد خنزیر روان دی مونږ ترې لرې کا. زمونږ سره چې کوم ملایکې دي کرامن کاتبین چې زمونږ په اوږو ناستې دي دا ټوله ورځ زمونږ څه لیکي. د ښي طرف ملایکو له چېرته لمبر هم راځي چې یو نیکي مو لیکي، دا لمبر ورته راځي، ټول هم دا د ګس طرف به لګیا یي لیکل به کوي، د ښي طرف غریبانې به وي خدای څه پلیت څه راټیټ شي. بیا د نیک سړي مرګ خو خدای باندې قسم اسمانونه هم پې جاړي. سعد ابن ابي وقاص چې مړ شو رسول الله وی اهتز له عرش الرحمن، نن د ده په مرګ د خدای عرش هم وجړل. پیغمبر چې ویلي موت العالم موت العالم، د عالم مرګ د عالم مرګ. یا زمونږ غوندې عالمان چې مړه شي نو ټول عالم مري. مونږ خو خزلې یو، کوړه کور چې سړی جارو کړي خزلې کور کې نه پرېږدي بار یې غورځوي. نو مونږ خزلې یو، مونږ به خدای په جنت کې څنګه پرېږدي؟ تاسو رښتیا ووایئ چې کور ته څوک خزلې نه نباسي؟ کورې خاشڼه سوټې دا کور ته نه نباسي؟ نو که ته کور ته سوټې نه وړې نو تا سوټه به خدای خپل کور ته څنګه بوځي؟ ته خو سوټه یې که نه، ته د خپل ګریوان کې وګوره، ته خو سوټه یې، او بیا سوټ هم چېرته د سپي سوټه یې، هغه بدبویه چې څوک در نږدې کېدی نه شي. د غوا میخې سوټه خو بیا هم ښایي چېرته صفیا کې خو ترې جوړې شي که تا به خدای جنت کې څنګه پرېږدي؟ په کم فریب او دوکه کې پراته یې. عرض مې دا و چې هغه ابو نواس د بادشاه د هغې وینځې ډېر صفت وکړ، هېڅ یې ورته ورنه که او نه یې ورته وکته. د ابو نواس بار راووتو، د بادشاه په دروازه یې ولیکل چې لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصا. ضاع ضایع نه دی، ضایع شو او بس شو. شعرونه زما ستا په دروازه کې ای بادشاه، کما ضاع عقد على خالصا، لکه چې تا بس کړی دی دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې. وینځو له څوک د سرو امیلونه ورچي، لکه تا چې د امیل بې عزتي کړې د وینځې په غاړه کې، داسې زما د شعرونو بې عزتي ستا په دروازه کې وه.
سینتریانو وکته چې دا شعر ابو نواس ولیکلاړه دنه راپورټ کو چې ابو نواس خدا سے شعر ولیکلو بادشاہ لور شیراوی شراوینی و دے چې دنه ننوتو نو زاعا عین بچرتم که کتلی عین دا سلان دی خپی ٹھیک دا دا سی نو دے چې ننوتو نو دی عین نیلان دی دا خپا دا سی میٹھاو کرا نو چې عین نلان دی خپا میٹھاو کی نو پاس حمزه پاتیش خیالم کری گو پاس حمزه پاتیش چې ورننوتو بادشاہ اور تل دا سدی نکلی بار وہ سدی نکلی سے وہ لقد زاع شعری علی بابل وہ بادشاہ سلامت تے پخپل لگو گوری چې بادشاہ د حسین را پاسه چراغ عین نو حمزه کړه او د خلان دي تخپواله و بیا دا معنا شو چې لقد زاع په تحقیق سره خوند کړو شیرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند کړه امیل د سرو زر استاد وینځي پغانه عقل دی حد ترسیدل او د عربو دې خبره پوهیږي یعنی یو عین نخفی والو سره به دنیا په بل واړولا دا د دې قماش دنیا او عرب موجودو او د قران مقابله چاو نکړي یو را پاسه وزه د کوم صورت مقابله کی صورت جوړ کړ وې دې صورت والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اچرا پاسه دل والنساء ذات الفروج بس خدای دې غرق کچه تاسو د دې داسې مثال لکه رحمان بابا کلام نن ندرې سوا کاله مخکې تیر پښتون دنیا به د عبدالرحمان بابا غوندې انسان پیدا نکړي پښتنو کې شاعران ډېر اوس هم پکې شته شکل ته چې وګورې رحمان بابا غوندې یو بدمزاج او هغه داسې شعر دغه غوندې زه درته جوړم یو ورته وې دې پسې جوړ کړه چې سر زمان سامان زما سر زمان سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما سر او مال دواړه په یار قربان د عشق تقاضا ده سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما للی را پاسه ده د څه خزم جوړول شي چرګي دي چرګان زما ګرځي پډېران زما ګرځي پډېران زما چرګي دي چرګان زما تاسو اوس په ایمان وای چې دا یو برابر کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما او کجا دا نو عرب په داسې فعل کېده د قرآن د اعجاز او داغه د شان مقابله کې الله ورته چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله یوازې تاسو نه ودعوا شهداءکم خپل مشران ټول راوغواړئ ټول عرب را جمع شي وان لم تفعلوا او که د قرآن مقابله مو نه کړه نو ولن تفعلوا چرې دم پاینده زمانه کې ونه کړې څوارلس سوه کاله وشو د قرآن د یو ادنا صورت غوندې صورت چا جوړ قرآن د حقانیت دلیل خود کلام د قرآن چې دی دا په دې دلیل دی چې دا د خدای کلام د دې میاشتې متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصل دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړي څه شی عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم ده او دغه میاشت د هغې د وفات میاشت روایات مختلف دي
چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه. مختلف روایات دي د حضرات علماء کرام، خو راجح او صحیح روایت چاله چې علماء ترجیح ورکړې ده هغه دا ده چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په شپه د سبا په ټیم کې دنیا ته تشریف راوړ او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړ. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بهر تقدیر باس د تاریخ نه ده، باس د دې ده چې ده دنیا تراغه نو سه وکړه او دنیا نه چلاړ نو سه پرېخوا. آخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرضی او بیا دنیا نه دتلو هم یو. عزیزانو دنیا ته چراغه نو سه راوړ او چلاړ نو سه پرې. دنیا ته چراغه 600 کاله ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پراته وه. د عیسی علیه السلام او د په منځ کې 600 کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام د 600 کاله مخکې تیر. په دې 600 کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړي به 50 خدایان، هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ورکولو خدای و، چرته به د لور ورکولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بتان به په کور کې پراتو او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلانی مرض خدای دی، دا د فلانی مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا ک نو د پیدایش په وخت کې اوږد داستان دی چې د څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلقو لیدلې وې. داسې رڼا شوه دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې. مور به یې منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سر اوچت روان دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بې حده ډېر. د مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور یې خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتن فوقتن کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم داو د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د 6 کالو شه نو مور یې وفات شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 6 کالو په عمر کې یتیم هم شه او یسیر هم شه. عزیزانو بیا د تره په تربیت کې و، تره به د کفالت کول. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب. په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکي، وی ابو سفیان تلو قیصر روم ته، د روم بادشاہ ته ورغی نو قیصر روم ته تپوس وکړه چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی؟ ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت ورته وی صاحب څه تپوس کوي؟ د ده داسې پاک ژوند
چې دته د هلکوالي نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین وي او دکې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي د ډله ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره چېرته چې د خدای ملنګ او غریبي د سره نه که یو سرمایهدار هم د ده په مجلس کې راشي نو ارسه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ وي دا یې ډله قیصر روم د روم بادشاه کافرو ورته وی او ابو سفیانه د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایه لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري سرمایهدار نه دا مرګري غریبان دا د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دی عزیزانو په دې یو نکته به سره خبرې وي نن زمونږ زمانه وګوره هغه خلق چې د پیغمبر نایبین او جانشین ځان ته وایي او په لویو لویو ګدو ناستي خلق ورته سجدې لګوي هغه له یو غریب هم راغی او یو سرمایهدار هم راغی نو د هغه د ایمان جایزه واخله هغه وخت کې چې دی غریب ته په کم نظر ګوري او سرمایهدار ته په کم نظر غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او ورک دی د ملا په نظر کې هم غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري د یو کوډۍ د ګدي نشینو په نظر کې هم غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري او د برسر اقتدار طبقه په نظر کې هم غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري که دا غریب په دې خلکو ګران وی نو نن خو غریب پیاز پورې روټۍ به همیشه اوږو خېټو خوړه غریبانو به خوړه نن په پاکستان کې که ته ووایې چې زه به پیاز سره روټۍ وخورم نو پیاز هم درته نه ملوي دی خو وګورئ په دې پوهیږئ چې پیاز ستا د ملک پیداوار دی د پاکستان په تاریخ کې چرته پیاز شاټ شوي نه اوس کم خوا لاړه سیلاب یې اوړه ځمکو باندې آفت راغی کم خوا لاړه تاسو خو ساده خلک یې پوهېږئ نه دا چل دا و چې ډالډه یې ګرانه کړه 3 روپۍ کیلو خلقو کې غر 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 ناګانه یې پیاز ورک کړه چې د خلکو توجه پیازو ته شي چې دا ډالډه تې هېره شي د دوی څه خیال دی چې په دې ملک کې ټول ګوګوان اوسېږي اړو څوک پوهېږي نه چاته پته نه لګي دومره نادان خو لا دا ملک نه دی چې دا ټول بې وقوف دي او اډو په خبره نه پوهېږي یا د دوی په چال نه پوهېږي دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکر و نو نوکر ډېر تنګ و د خان نه چې ډېر تنګ و نه دی نوکر یې خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم د خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوې چې راکېښوې نو درز دی درز دی درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې وواله چې خلاص شو هغه منډه که تاڼې ته راپورټ یې وکړه چې زه خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیوه کیس پې رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې ووایي چې تا ولې دا خان والی هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والی دا چرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی هغه ورته ویل جي زه یې والم
ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جان. معافی در نوالم خوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوال. دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. تنن سنگ چگے وہی چھ ملک پترا کہہ روان دے او ملک چھ دے خود کفیل دے. ملک خود کفیل چا نہ دے واغست پیاز کم ملک نہ دے رو غخت بیا دی واغست څنګه او نن دے اعلانو کو 4 روپے کیلو بیا در باندې خرڅوم. اغستی دی په 1 روپے 2 روپے کیلو دی او خرڅې به په ما 5 روپے کیلو. تاغه نه چې امریکا او برطانیہ بنینونه او جرابې مفت د خپل گلجی په زکات کې ورکی او دلته ته په ما په 50 روپے ولې خرڅه. دا خو هغوی خیرات را لېږلی دی نو خیرات هم په ما دلته خرڅي. د مسلمان خیرات خو را باندې بند نو د کافرو د ملک خیرات هم دلته په ما په 40 روپے. نو عزیزانو عرض داو چې دنیا رنده نه ده دنیا ټوله پوي حق په ملک کې صرف د سرمایدار نه رای اغستل دا انصاف نه دی. سرمایدار نه رای اغستل دا انصاف نه دی. سرمایدار نه چې تپوس وشي چې سال دی په ملک کې هغې به وایي جي څه بچه خیر خیریت خلق ماړه پټ ستا به یقین راشي. نه که ته واقع د ملک سربراه نو ته به عمر فاروق غوندې د شپې ګرځې. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ بڼ کېږي غوږې ورته ونیو. چې غوږې ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور یې نښه وکړه سبا هغه ښځه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاوند تا غذا تا استولی. وی څومره موده وشوه؟ 1 کال وشو. عمر ورته وی ته کښېنه لږه بیبي زه راځم. خپلې کور ته راغی. ایمان ته وګوره خدای په راستی دا واورئ. یو بزرګ ما ته ویلي وو که نه دی دیرو کې داسې مړی نشته چې درته یې وښیم اوړه دې خوشحال شي. وی دا په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې پرې کېږي. مونږ به یعنې مونږ به بخلی کېږو جنت. بله ورځ مې لیده په دې ښار کې ګډان ګرځي نو صاحبه دا فریدي دي او مومندان دي او دا خلق دي او صاحبه ګډان اخلي. په 12 خیرات وی کوم. 12 خیرات څه کوي؟ تیکې به یو پټ تیکونه به یو. دې نه پس په دې قرآن وخورئ تاسو چې دا تاسو کوم خلک اسملو ته لېږلي دي او په 2-3 کروڑه روپۍ باندې خرڅ دا به سبا بیا ستاسو کوڅو ته راځي. که تاسو ورته بیا ګډ نه شوئ نو دا ګیره د سپي په متیازو کله کوي بیا به ورته ګډېږئ. تاسو دا غریب چې یئ که نه غریب دا ټکی ځکه کوم چې دا کیسټې بیا ټولې دنیا ته ځي. دا غریب چې یئ دا بیزوګان او نیلوګان یئ. څه شی یئ؟ ووایئ ځان ته بیزوګان او نیلوګان. او دا سرمایهدار تاسو مداریان. څه شی دي؟ مداریان. نو د مداري په لاس کې وړوکې غوندې ډولکۍ ده نو بیزو له ټوپۍ ور په سر کې او د چوکیازګار ته بیا راوویسته نو ډب 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 نه بیزو به داسې میلو هم په کاټ ډبې به چې شروع کړو میلو هم په ګډېدو شو بیزو هم په ګډې بس یو ساعت به ګډ کړه خلک به راغون شو. دا لکه د مداري تماشه ده. مداري به آخر کې وویل چې دا بیزو دا میلو چې تاسو ته ګډ د واز دې نه ما یو د نسخه جوړه کړې ده چې هغه د هر مرض دارو ده. هر مرض او دا شیشه وګورئ بس د ستنې په سوکه لغونې سهار اچوئ ټوله ورځ به مست ګرځئ. څنګه د یو شیشې قیمت 15 روپۍ دی. هر سړی 15 روپۍ وباسي شیشه لري. چاله ځوانېږي دا زاړه ځان پکې راپاسي چاله ځوانېږي زود شیشې خدای دې قربان که دې نه پس به ته څه ځوانېږي. شیشې چې ټولې خرڅې کړي وایي یو بله نسخه د دې بیزو په خوازده کې به جوړومه دا خو د میلو وه هغې له به بیا را شیشې خرڅې کړي قوم دوکه شو مداري پیسې واغستې
بيزو چې بودین چرته د سپو غوندې وتړي او چې میلي بودین د سپو غوندې پرېږدي خبره خلاص. تاسو هغه بیزوګان او میلوګان یئ او سرفوټي وي هلته د رحمت ملایکې نه ځي. کوم چې فوټي وي هلته د رحمت ملایکې نه ځي. قسم په خدای یو 2 کالو خبره ده د یو لوی خطیب کمرې ته ننوتم چې ننوتم ملتا کومه کمره ده ویل دا ملدا ډبل بیډ ستا دی دې قسم دی ویلې او سر ته غاټ فوټو لګېدلی ملدا ولې یاره دا زما فوټو دی د هلکانو لګولی نو ملتا خدای په تڼاکو سټکوی که زما کټ سره هلکان فوټو لګوي په دې ځمکه به ونلم چې زما زړه یې وچ اس کور اس دکان اس بیٹک او چې ګوري فوټوان به پکې لګېدي. تاسو د الله د رحمت نه محروم یئ. کوم ځای کې چې سپی وي هلته د رحمت ملایکې نه ځي. زه په دې سړک کله کله ګورم د هلکانو سپي ساتي هغه سپو بیا جنګونه کوي چا چرګان ساتلي دي بار دلته یو بیکري والا دی جنګي چرګان ساتي یې کې کارنه وایي جنګي کوکړې کټ چار ساده سره وخوا جنګي کوکړې چا مړزان ساتي مړز اوس ماله چې رامخامخ شي نو مړز به داسې څادر لاندې دا د سړي ځامن دي او تاسو په ایمان وایي دا د سړي ځامن دي یو سړی په لار روان یو دغه ده زه خو وایم ایماني درته یم چې که تاسو خدای بند کړی دي جومات ته په راتلو نو زه به هم په ارام زړه مې نه غواړي هره ورځ مې داسې تجربه کړي چې بلکل مې اوس جمع کې منځونه کول خیر زه خو ما خپې خوږېږي زه اکثر په ناستې مونځ کوم خو جمع کې دې خلکو سره په ناست جمع کې په ایمان یې خوند به درکړي چې در سره ولاړي د ټاک دلا په صف کې او ته السلام علیکم ورحمت الله نو په نیت کې به دا دلګان راوړې که نه داسې نو به دې وغواړي چې په دې دلم سلام واچوم چې دا ښځه شاملات ته دا خلک به درسره جمع او چې ساجانو شي سره منډي هله زه به تیار یم هله زه به تیار هلته به صاحبه بلو پرنټونه چلوي هلته به وي سي آرونه چلوي هلته به ځای د دمخانې ډیپو وي هلته به صاحب اذان چې وشي نو جاله زه به تیار یم دا جمع ستاسو کفر یې وخوره ته جمع وي جمع کې خو جمع خو د سردار کونین وه جمع خو د خلفای الراشدین وه جمع خو د ائمه مجتهدین وه کتاب کتل خو د امام مسلم وو یو حدیث کې ورته اشتباه وه یو حدیث ورسره د کجورو ټوکری پرته وه کجورې دانه به یې راغسته او خوړه به یې خړه به یې وکړه د شرح په ځان پوه نه شوه ټوله ټوکری د کجورو خېټه کې واچوه او سهار له مړ پروت په یو حدیث جمع خو د دې خلک جمع خو د امام محمد حسن وه خپه یې ګنګرین شوه او ډاکټرانو ته پرې کوله په دې غمانه کې ډاکټرانو نشې ستن راوړه ویل نه ماله به ستن نه وهئ ولې ویل نشه به نه راکوو وجه څه ده بې نشې خپه څنګه پرېږدي ویل زه لیکلي در کوم که دې نه زه مړ شم زه خپل ذمهوار لیکلي ترې واغسته مخې ته یې ورته پرده ولګوله او خپه پرې کول شروع کړو دی اوس مسکۍ مسکۍ کېږي خپه یې غوسه کړه پټه یې ولګوله سهار ډاکټران ورته راغله چې مړ به چې ویې کته ورته مسکۍ مسکۍ کېږي مولانا صاحب اوس به م پوهېد دا څه چل وجه ول تاسو زما خپه پرې کوله او زما د پیغمبر په حدیث یو نظر و تاسو زما خپه پرې کوله او زما نظر د پیغمبر په حدیث باندې په کوم حدیث د پیغمبر وایي چې د مسلمان خپه کې ازغی لاړ شي خدای به اجر ورکوي نو ما وی چې یا الله زما خو خپه پرې کېږي چې ماله به څومره اجر ملاوي نو د هغه اجر په تصور کې هم والله که پوه شوی یم چې تاسو مانه سوچ او تصور دې ته وایي فکر دې ته وایي خیال م راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې د سوچ او د فکر سی وخت دوه خبرې نن ګوره هغه قرآن او حدیث د دې دوه نه اوچت کتاب بل نشي نو دا بزرگ ځکه وایي چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه یو کافران به همیشه عبدالعظیم د دوزخ په لمبو تور وي مونږ به نه یو طالبان نن د دین کتاب فراموش کړی دی د دنیا کتاب څه شی دی اخبار به ګوري بیا په اخبار کې لږ سوچ وکړئ د اخبار د دې منځ پاڼې وګوره تمام ایډورټایزمنټ پکې د ډمو وي که نه نه دا ټول جومات وایي چې نږدې لاړو مونځ دی په دې منځ پاڼو کې د ډمو ایډورټایزمنټ او بیا دا ډمو څنګه تصویرونه یې پکې چېرته ډمه چا رانیولې ده غاړې ایستې ده چېرته یې څه کړي دي چېرته یې څه کړي دي چېرته یې څه کړي دي وایي دا څه شی دی دا دي اشتهارات ورشئ که نه په نشترحال کې یوه هفته وشوه چې یو نمایش لګېدلی ورشئ هایکورټ ته
یو هفته هر ماښام په دې لاره زه راتېرېږم قسم په خدای چې بېګا مې پکې سپینو بورکو والا ښځې وکړه اپربنډې خو پرېږده چادرو والا خو پرېږده بېګا مې پکې سپینو بورکو والا نو ملګري ته مې ویل مال دا سپینو بورکو والا چا شیخ دله راوستې ده د سپینو بورکې والا په نسترحال تماشه کې څه کار بېګانه خبره نو عزیزانو انشاءالله په شرمونو سره وشرمېدو او نور به هم شرمېږي خو چې څنګه شرمېدلي یې دغسې یو ګوره غله په لاره ناست نور غله په لاره تېرېده د غلو ورته اواز وکړو هلکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغسې یو څنګه چې څنګه یې دغسې یو چې څنګه شرمېدلي یې داسې مو په مصله ودرېدونکي هم شرمېدلي داسې مو دا په جومات کوټنو کې اوسېدونکي هم شرمېدلي دي څنګه یې دغسې ورځ تېرېږي زما خبره رښتیا کېږي چې د دله قوم امام غیرتي نشي کېدی د دله قوم امام غیرتي نشي کېدی څنګه قومي داسې امام نو عزیزانو اسې ځان مه ستړی کوئ ایماني درته یم ایو بزرگ وی نہ لاوی تو مہندی نہ کرتے لوٹنا نہ لاوی تو مہندی نہ کرتے لوٹنا نی ڈرنے تو واجے وجا بے نماز وی من اکرز لگوا متیلو نہ لگوا نی ڈرنے تو واجے وجا بے نماز چې نه یریږي دوپړی غږوه ګډېږه څه دې خوښه دغه کوه لوی شی چې دی هغه خو زړه کې د خدای یاره ده چې د خدای یاره نه وه یا ګډېږه په دا سړکونو خلکو نه څه له پروا کوي خلکو نه مه یارېږي نو نن د ترو اوټ ملک قوم په زړه کې د خدای یاره نه هر بازار هر کور هر لار هر کوڅه کمپلیټ د ډمتوب او د کنجرتوب اډه ده او بیا د بېنظیري په حکومت کې خو کمپلیټ ټول ملک ډم شو امولیان که څه لږ ډېر په اودس کړي هغه هم قسم په خدای چې داسې بې اودسه کړه چې د پنسو نه یې متیازې روانې تاسو خیال را د خدای دې پرده ساتي هغه ورځې لاړې ما یو اشنا و نو ما ته خط لیکلی و چې ما ورته لیکلي ما ته شعر اغوښتی وای راونه لېږل ما ورته لیکلي ما ته بیا خط مه رالیږه نو هغه راته لیکلي و چې وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے هغه ورځې لاړې چې خلیل خان به کاونټر یې لوزولې که ته خط نه رالیږې زه به هم بیا نه درلیږم نو هغه ورځې لاړې چې خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے همونږ به چې په اودس کې ګرځېدو او احتیاطونه به م کول هغه ورځې لاړې اوس ټولې شرمېدلې ورځې پاتې رسوا ورځې پاتې بېعزته ورځې پاتې عرض مې دا وکړه دا غواړئ چې څه وخت بعد چې زه مړ کېږم او زه د ایمان تېر کړم نو د سوچ دوه شیونه هغه یا د خدای خبرې دي او یا د جناب محمد رسول الله خبرې بس بله خبره نه د سوچ شته او نه پکې سوچ کول پکار دي هلکه د خدای نه لوی څوک شته چې هغه په خبره اوس بېنظیري یو خبره وکړه زه به پکې هغې زه څه خبرې نواز شریف یو خبره وکړه یاره دا څه ویلي دي خو درې منه رېګمالې په مخ مګړی دی خویه مخې دی او دغه داسې ورته ویم ده به څه خبرې چیلم استاد پکې یو خبره وکړه دا څه ویلي دا څه ویلي هغه هم لاړو مونږ ما به ډېر صفتونه کول په دې پاکستان چې دا چیلم خان هم ته ډېر لوی سړی دی هغه نم صاحب هغه د ورمړو خسي غوایه جوړ شو چې ګورې دي نه کو ته به اوړي راوړي